د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د عمل په میدان کې د لر او بر لسګونه زره پښتانه د جنوبي پښتونخوا په چمن ښار کې د منظور احمد پښتین وینا ته راټول شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پرون یادې غونډې ته په وینا کې وویل بلواکي نه منو، خپلواکي غواړو. زموږ شعار وطن یا کفن ده. دا خاوره د احمد شاه ابدالي خاوره ده او په دې خاوره هیڅ رنجیت سنګ پاچاهي نشي کولی. نوموړي وویل د پاکستاني پوځیانو له لوري لسګونه زره پښتانه شهیدان، کورونه یې لوټ او کاروبارونه یې تباه شوي دي او یاد هیواد کې پښتنو ته انساني حقونه نه ورکول کیږي. پنجابي جرنلان دې په صفا غوږونو دا خبره واوري چې په دې وطن به یا زموږ وطن د بلواکۍ او زورواکۍ نه لرې کېږي یا به زموږ ژوند وي داسې نه سره پاتې کېږي، یا وطن یا کفن دلته منظور احمد پښتین پاکستانی ریاست ته په خطاب کې ویل د ظالم ظلم تل تر تله نه وي او دا خاوره به ژر د خپلواکۍ څخه برخمنه شي. دلته به بیا د پښتنو بیرغونه ورپیږي. د دغې ظالمانو هر چلنج موږ ته قبول دی. که دوی وایي چمن ته نشي راتللی موږ به چمن ته راځو، که دوی وایي کوټه ته نشي تللی موږ به کوټه ته ځو، که دوی وایي سوات ته نشي تللی موږ سوات ته ځو، که دوی وایي کابل ته نشي تللی موږ کابل ته ځو. په دنیا په هر ګوټ کې چې دلته کوم ځای هم پښتانه پراته دي زموږ زړونه دي، زموږ وطن دی، زموږ خاوره ده. د خپل قام او وطن سره مو دومره مینه ده، دومره مینه مو ده چې په کوم ځای کې هم وي دوی د صرف لار ښایي په هغې لار باندې چې د راکټو سره خلک ولاړ وي موږ ورځو. موږ خپل قام نه څوک هم نشي باندې کولی. د جنوبي پښتونخوا چمن جلسې یو شمېر ګډونوال د افغانستان برني افغانان وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دوی له ګډون څخه مننه وکړه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان او افغانان د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسو او غونډو تازه پیل په نیک پال نیسي او وایي چې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د یاد غورځنګ د عدم تشدد فلسفې ښه پایله ورکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ اوسنۍ د عدم تشدد مبارزه د پاکستان د ناروا سیاستونو پر وړاندې یوه ښه مبارزه ده. باید موږ او تاسو ټول د لر او بر پښتانه د منظور پښتین څخه خپل ملاتړ وکړو ترڅو هغه خپل حق او حقوق ترلاسه کړي. پښتانه د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره باید د منظور پښتین ملاتړ وکړي. پښتون ژغورنې غورځنګ 15 اساسي غوښتنې لري چې د پښتنو په سیمو کې د ماینونو پاکول، د هدفي وژنو مخنیوی، د پاکستاني پوځیانو له لوري د پښتنو د ځورولو بندښت، د پاکستاني ریاست له لوري د ورکو پښتنو پیدا کول او د بې ګناه پښتنو وژل بندول دي.